ډاکټر صاحبانو سویټ ګلینډ ټیومرز د خولو غدوات هر وخت کې موږ تاسې سل په سل کې په درد نه خوري، بعضې وخت سرطانونه هم کې را پیدا کېږي. د خولو په غدواتو کې هم ډاکټر صاحبانو ما تاسې تر اوسه پورې دوه ډوله د خولو غدوات ویلي چې یو ایکراین دي یو اپوکراین دي. په دواړو کې ډاکټر صاحبانو دا پیدا کېږي. په دواړو ډولو د خولو په غدواتو کې سرطانونه واقع کېږي ډاکټر صاحبانو، خو د نیکه مرغه چې اکثره وخت دغه سالم سرطانونه وي. په ډېر لږ اوقاتو کې کیدای شي مالیګنسي ولري. مثلا تر ټولو لومړی سرطان چې د خولو د غدوات څخه را پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو هغه ایکراین پوروما ده. ایکراین پوروما هغه سرطان ته وایي ډاکټر صاحبانو چې د خولو د غدواتو څخه منشا اخلي. ډاکټر صاحبانو دغه سرطان اکثره وخت خولو د غدواتو له هغې برخې څخه منشا اخلي چې هغه په انټرا اپیډرمل کې تېره شوي دی. ما تاسې ته ویلي مثلا د خولو غدوات تاسې فرض کړئ چې دغه ډرمس دی ډاکټر صاحبانو، او په دې کې مثلا یو د خولو غده ده داسې نه، دغه برخه څخه اکثره وخت منشا اخلي چې هغه په اپیډرمس کې غځېدلی دی ډاکټر صاحبانو. دا ایکراین پوروما دا په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو ډېر زیات واقعیت چې لري د پښو په سول او یا هم په لاسونو کې را پیدا کېږي. د هیستالوژي له نظره که چېرته مثلا په دغو سرطان کې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو دا اکثره وخت د اپیډرمس په لاور پورشن له دغه ساحې څخه یې منشا اخیستې وي ډاکټر صاحبانو. کیدای شي چې هم لاندې وده وکړي، دا لاندې خواته هم دغونه روان وي، هم پورته خواته را روان وي دا سرطان. او سرطاني حجرات چې موږ تاسې وګورو اکثره وخت کیدای شي چې سکویمس حجرات وي یا هم سکویمس حجراتو ته ورته وي یا ترې هغوی کوچني حجرات وي ډاکټر صاحبانو. او البته سکویمس یې ډېر لږ وي، خصوصا په دغه ډول سرطان کې اکثره وخت کیوبایډل حجرات ډېر زیات وي. کیوبایډل متوجه یاست؟ کیوبایډل معنا پوهېږئ؟ مقاب شکل دغه سرطانونه دي. دا په کوم ځای دی ډاکټر صاحبان؟ د پښو تله کې پیدا شوی دی نه؟ دا د پښو په تله کې چې هر یو کلک شی پیدا شي دغه مطلب میخک نه ده، بعضې سرطانونه وي چې کیدای شي چې اکثره یې مثلا همدغه ایکراین پوروما وي. تاسې هر یو ته میخک وایاست که نه؟ ایکراین هایدریډینوما، ایکراین هایدراډینوما به یو بل سرطان دی ډاکټر صاحبانو چې دا هم د خولو د غدوات څخه منشا اخلي. خو دا چې و ډاکټر صاحبانو دا بیا د دغې برخې څخه نه، یعنې اپیډرمل برخې څخه نه، بلکې د ډرمل برخې څخه یې منشا اخلي، له دغې برخې څخه یې منشا اخلي، له کښته خوا څخه. متوجه یاست ډاکټر صاحبانو؟ دا هم د بدن په هره برخه کې پیدا کېدای شي دا سرطانونه ډاکټر صاحبانو. او د هیستالوژي له نظره چې دغه سرطان ته موږ تاسې وګورو دا یوه متجانسه کتله رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو. بعضې وخت کېدای شي چې دا ټیومر داسې حجرات څخه جوړ شوي، دا حجرات یو د بل سره د رسۍ په ډول سره وصل شوي ډاکټر صاحبانو. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه حجرات چې کله یو سرطان رامنځته کړي، دا سرطان یو قسم میوکس رقمه مواد ترشح کوي چې یو میوسین رقم، دغه یوه ډېره غټه ځانګړتیا ده د دې سرطان ډاکټر صاحبانو. دا دغه ته چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو ټیومر حجراتو ته حجرات یې کیدای شي چې وای راونډ یا پولیګونل شکل ولري ډاکټر صاحبانو، او کلیر اسینوفیلیک سایټوپلازم لري. په دغه ساحه کې د سترګې پیدا شوي ده. تاسې ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو؟ دا خپله څه شی دی ډاکټر صاحبانو؟ یو ایکراین هایدرا اډینوما یا هایدرا اډینوما چی شي؟ ستا خبر د خلکو سترګې یا هغه خو دغه یي هغه چې دی دغه پې راګرځي هغه اکثره وخت دلته یو مایکرو اپسې جوړه شوي نه. دوی که په کینسر باندې هم ستنه راګرځوئ راځړوئ یقیني عجیبه خلک دي زموږ داسې بعضې خلکو په خولۍ کې په دغه ساحه باندې راځړول چې دا به نه پوهېږم چې چا ورته ویلي. سویټ ګلینډ یس وی ښه کورې دا ډېره ښه خبره یې وکړه. د ستنې په دې خاطر پرې راځوړی چې بیا لاس نه وروړي ډېر، دا یې ښه خبره وکړه. نو باره ځکه چې وایي خوښېږم دا بعضې شیان ګوره بې څه نه دي، یو دغه لري یو میخانیکیت لري. سویټ ګلینډ کارسینوما، سویټ ګلینډ کارسینوما بیا هغه خبیث سرطان ته وایي چې له سویټ ګلینډ څخه منشا اخلي ډاکټر صاحبانو. دغه سرطان چې له سویټ ګلینډ څخه منشا اخلي دا هم په اول کې داسې معلومیږي ډاکټر صاحبانو لکه سولر کیراټوسیس چې ما تاسې ته ویلي وو، یا کیدای شي چې بعضې وخت داسې بووین ډیزیز رقم، یا بعضې وخت داسې معلومیږي ډاکټر صاحبانو لکه سکیومس سیل کارسینوما. خو د وخت په تېرېدلو سره له دې څخه یوه ډېره غټه کتله جوړېدای شي ډاکټر صاحبانو. د دې واقعیت د نیکه مرغه چې ډېر لږ دی ډاکټر صاحبانو
سرطان اکثره وخت دا قوي سرطانونه د اډینو کارسینوما غدواتو څخه اکثره وخت سرطانونه منشأ اخلي د اډینو کارسینوما په ډول سره وي ډاکټر صاحبانو. او په صورت عموم کې دغه سرطان باید په هر وخت کې موږ تاسې د میټاسټاټیک ټیومرونو څخه جلا کړو. ما تاسې ته ویلي و چې یو تعداد میټاسټاټیک ټیومرونه هم له نورو برخو څخه جول ته راځي. هغه بیا داسې معلومیږي ډاکټر صاحبانو لکه سویټ ګلینډ کارسینوما. ډاکټر صاحب ویډیو بدله کړه.